کریم فرار صاحب لاشاري صاحب او دلته ناست ستاسو ټولو ملګرو ډېره مننه. صورتحال خو دا رنګه دی چې دا کووډ 19 چې راغی د وبا چې ګډه سوه دا یو ډېر فکرونه ډېر زاړه نظریات ډېر خیالات دا یې ولړزول په دنیا کې. په هغو کې یو فرسوده سوچ دغه وی فکر دغه وی چې کوم چې د انسانانو چې لیکې کش کړي دي که دا وطن زما او له دې بعده دا وطن ستا دغه مصنوعي لیکې چې کش شوي وي که دغه یوه کوچني وایرس خو دغه لیکې له میانه داسې صفا ورماینس کې که دا رنګه شی د تاسو سوچ والي دی دا رنګه ستر نه یو خو دغه سوچ په کار دی چې اوس انسانان ووایي چې یوه وبا انساني ده د یوې وبا چې پیدا شوی بحران انساني بحران دی د ټولې مځکې بحران دی د ټول انسانیت بحران دی. نو دا په یوه سیمه په یوه جغرافیه کې د یوه نیمۍ خلکو راپورته کېده د نیمۍ خلکو درېده دا بحرانونه نشي حل کوی. یو خو دغه موږ ته دا کوچني وایرس یو خو موږ ته دغه سبق راوښو. دویم سبق یې موږ ته دغه راکوي چې دا کوم چې دا لږ پش شیان چې موږ وینو که په دا دنیا کې چې دا مصنوعات دي پلاني ملک دونې ترقي کړې ده دونې جي ډي پي ده او دا رنګه پر مخ روان دي دا قومونه یوه کوچني وایرس د دې ګرد نظام دغه چمک دمک دغه یوه موږ ته په یوه لمحه کې موږ ته راښکاره کوي چې یعنې دا خالي یو وایرس دا ګرد نظام نړوی سي دا دونې هم نه زورور نظام نه دی دا دونې هم ښه نظام نه دی او دا داسې هم په پاخه بنیادونو نه دی ولاړ لکه دوی چې راته وایي دغه یې راوښو. نو دغه دوه بحرانه چې دي دا و موږ ته یو دغه شی راشي چې موږ ته تر اوسه په کومه لاره روان وو آیا هغه لاره صحیح وه که نه وه. په کار خو دا دی چې انسانان اوس بیا یو وار قدم ونیسي یو وار بیا سوچ ووایي چې دا لاره چې موږ راخیستې وه کیدای شي دغه لاره صحیح نه وه. دا کم نظام چې موږ ویلي چې د تاریخ خاتمه وسوه او له ننه بعد چې دوی بس دغه یو نظام په دنیا کې زیاته رایج وي او تر قیامته به رایج وي نو په کار چې موږ وار بیا قدم ونیسو او دا ووایو چې نظامونه انسانان جوړوي آلات یې جوړوي او که دا به ابدي او ازلي نظامونه هم راځي په دنیا کې. په کم فکر باندې چې موږ دا نظام درولی وي په کم سوچ چې موږ درولی وي دغه نظام دغه انسانان زیاته نه له جنګونو ژغورلی سي نه یې له لوږې ژغورلی سي نه یې له بیماریانو ژغورلی سي نه یې له دغه ډېرو بدو نیستیو زه ژغورلی سي چې نه سي ژغورلی بیا به دې حل سي. په کار دا د خو انسانان خو نن په دغه خبره باندې سوچ ووایي. نن دا خبره دوی کوي چې په پاکستان کې ګراني ده ابوالعز عمران خان ویل نو خو نو په ګرد دنیا کې دا ګراني شته نو دوی ما سره ملامته واست خبره خو موږ هم دغه کوو که چې په ګرد دنیا کې سره دا بحران دی. ګوره یوه خبره خو ښکاره خبره ده که دا بحران له نن زه 3000 کاله مخکې راغلی وي نو موږ دا ویل چې یاره واقعي دا یو فطري بحران دی کیت راغی خشکسالي راغه نو به خامخا لوږه زیاتېده نو به غربت زیاتېدی. نن ټکنالوژي دونه پرمختللې ده چې دا د 10 اربه انسانانو د مړۍ ډېر سوکه بندوبست کوی شي ډېره په اسانۍ بندوبست کوی شي او زموږ ګرد آبادي چې ده هغه 7 اربه ده له دې باوجوده 3 اربه انسانان د ماښام په مړۍ اریان دي. نو خبره خو نو دغه نه ده چې خوراک نشته خبره خو دغه نه ده چې دلته شیان نشته خبره خو واحده دا ده چې خلک چې دي هغه په د وسایلو په دغه شتمنیو باندې ناست دي د وسایلو د دولت تقسیم غلط دی دی نه ستاسو نن لوږه ده په لکاو ټن غنم چې دی هغه په سمندر کې ډوب کیسله سمندر کې تسکي چې د هغه پرایسز دغه قیمتونه کنټرول خلک لوږې مري څه وجه ده سلې په سمندر ته سید انسانانو څه نه ورکوي نو پرایس کنټرول. احسان الله خبره وکړه چې د بنګلادیش له فیکټریانې شفټ شي نو دا خو تاسو خو اوس لاند اوردر شي چې دا ملک دا بحرانونه چې دا یو ملک نشي کنټرولولی. نن مسله عالمي مسله ده د لیبرغه نن د مزدور مسله چې دغه عالمي مسله ده هغه به دلته مسله ورته جوړه سول دی یا بل بارډر لاړ شي چې هلته مسله ورته جوړه سول بل لاړ شو دلته بېروزګاره سول هلته بېروزګاره سول هلته بېروزګاره سول اوس دا روزګار څنګه شي ورکولی. تاسو به ویلي دا سروې د اکسفامغه مطلب زړه نه کسان ولا اوس 3 کسان دي دا یوې خواته کښېږده و بلې خواته د دنیا 3 اربه انسانان د ترازو په دا بله تله کې کښېږده د نه کسانو ایسټس د دوی پیسې د 3 اربه انسانانو تر ایسټو تر پیسو زیات دي تر 3 اربه انسانانو په نسبت باندې نه کسان چې دي هغه ډېر ماړه دي. نو ښکاره خبره ده چې دغه نو کسانو سودونې خوړلې ده نو ښکاره خبره ده نور به ډېر وږي
مارکس خو ډېر پخوا ویلي ول که د سرمایې ارتکاز خو به راځي نو دا خو به د ریاستونو زه به ځي بینکونو ته کمپنیانو ته به ځي له کمپنیانو به نو د افرادو له ځي نو هغه د افرادو لاس له دنیا سرمایه راغلې ده نو په دې خبرو باندې د ریډ ورکرز فرنټ چې دا کوم سیمینارونه کوي ډېر بهترینه خبره خو دغه داسې ګوره موږ په دې خبرو باندې وار بیا سوچ وو چې موږ کم خیالات ول زموږ چې کم نظریات ول د دې نظام په حواله باندې د دې دنیا په حواله باندې د دې دنیا د چلولو په حواله باندې زموږ کوم فکر وي د ملکونو په حواله زموږ کوم فکر وي د حکومت په حواله زموږ کوم فکر وي یو وار بیا سوچ وو دغه سره نه کار یې سره نه کیوه او د دې متبادل بسې آیا موږ کوی سو چې موږ په یو جغرافیه کې یا دلته موږ ناس خلک دا فیصله وکړو چې موږ د بیروزګاري ختمو دا ختموي سو دا د ختمېدو امکان لري دا امکان لري چې موږ وایو دلته غربت ختم کړو په دې د دې نظام به د کوم نظام چې روان دی د دې به خامخا لازمي نتایج به څو خامخا یو بدترینه کامي جبر کامي استحصال او دا د کامي جبر د کامي استحصال خلاف د یو کام نن سبا دور کې د یو کام دا اتوان نسته دا وس نسته چې د کړه ودري او د دون لوی سامراجو سره ټکر وي موږ ولدل کله موږ سره ډېر نږدې تجربې وي ډېر زموږ په ژوند کې موږ لیدل د افغانستان ډېر لوی زورور نظام په لکاو خلق انسانان آرمي دا په څو ورځو کې سقوط وکړي وجه سوا چا سنجیده سوچ په واري د سره سقوط وکړي نو خو د امریکې سره خوښه وه چې دا سقوط شي د امریکې سره خوښه نو د سامراج او د رجت لنن زنه لنن ز 50 کاله مخکې د دوی سره ملګرتیا و په افغانستان کې لنن به 50 کاله بعد به هم د سامراج او د رجت به یو د لازم ملزم دی د یو بل لپاره دا به موږ څنګه دغه خیال وکړو په کار ځینون خو موږ بیا دا سوچو چې پر دې وطن باندې بیا بل جنگ را روان دی موږ به د دې د ورور تر څو پورې خاشاک او یا موږ دغه توان لرو چې موږ دې په یکړ سر باندې ځان خلاص کو موږ که ورولار شو قصر سبا جنگ شروع کو په کم توپک به کوي د دوی توپک باخي د دوی اصله باخي د دوی ټینک باخي د دوی جهاز باخي نو چې هغه خو د دوی نظریات به سره مني د دوی شرایط خو به سره مني نو خو بل یوې ډلې سره جنگ کوي د بل ډلې خلاف به جنگ کوي عراق زموږ تر سترګو له مخه په ورځو کې ختم شو په ورځو کې هغه مرد هم دی ول قذافي دی او دا رنګ زورور دی او دا رنګ دی په میاشتو کې فارغه کې ختم کی نن سبا سرحدونه سامراج ته سمانه لري او غربت له سمانه لري او نيستي ته سمانه لري نو شي نه لري نو بیا خو بیا وار بیرته بیا زه خپل خبره په دې خبره ختموم سی وار بیا دغه خبره ته ډیر سنجیده سوچ پکار دی چې موږ تر اوسه پورې کومه لار اخیستې وه هغې لارې خو موږ ته ګټه نه کړه هغې لارې کې خو موږ خپلې مسلې نه سوې حل نو بیا نوې لاره څه ده په دې سنجیده علمي ساینسي څېړنه پکار ده او دغه یې واحده لار ده نن سبا د دې بل لاره نشته چې سرونه سره خلاص کو او لاسونه سره ورکو بیا سره خلاصېدی سو کنه دا نه له کامي جبر خلاصېدی سو نه له انفرادي او نه له ملټي نېشنل کمپنیانو او نه له سامراجي جبر خلاصېدی سو ستاسو د ټولو یو جهان مننه